رب دې مو د قرآن پاک تلاوت په دغه رقم مجلس کې لکه موږ تاسو چې ناست یو په ورځ د آخرت په جنتو کې رانصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي په ورځ د آخرت په جنت کې څه انسانان دي جنت ته به ولاړ شي. چې جنت ته ولاړ شي هلته په جنت کې شاوخوا وګوري هغه ملا چې دوی ته د حق خبرې کړي دي هغه به نه وي ورته موجود. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي جنتیان به الله تعالی ته ووایي چې یا الله هغه چې موږ ته یې د حق لار ښول هغه ملا چیرې دي؟ الله اکبر. الله تعالی به ورته وایي هغه د خدای رضا نه و مقصد تللی دي دوزخ ته تللی دي. وایي جنتیان به خدای ته خواست وکړي چې الهي موږ ته یې حق راښولی دي موږ په خاطر یې راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه عالم هم الله د دوی په خاطر ورکړي. که ورځ د آخرت زه په دوزخ کې وم تاسو جنت ته ولاړه د الله په حضور کې به مو سره وعده یي ما به یادوي. که تاسو جنت ته ولاړه او زه په دوزخ کې وم ما به ور یادوي. که زه جنت ته ولاړلم تاسو دوزخ ته خدای نه کړه ولاړاست زه به تاسو ور یادوم. دا شفاعت دی د قرآن په برکت هم الله تعالی بیا یو بل سره بخشي. حدیث مبارک کې راځي خوشحالي پر دا دنیا نشته دا دنیا ټوله غم دی. د خوشحالي ورځ هغه ده چې الله تعالی امر راباندې وکړي چې ځي جنت ته ولاړ شي بخښلي مې یاست هغه ورځ خوشحالي ده. که سړی د ځانه سره سم سوچ وکړي موږ سم سوچ نه دی کړی زموږ سوچونه او فکرونه شیطاني وسایوسو د دنیا محبتو لاندې کړي. دنیا د خوشحالي ورځ نه د دنیا د غم ورځ ده. که د آخرت فکر ولرو رښتیاګو نو اصلي خوشحالي هغه ورځ ده چې د الله جل جلاله د خوا سره غږ در باندې وشو چې قاري صاحب حافظ صاحب صوفي صاحب مولوي صاحب حاجي صاحب زمن د امتحان کې کامیاب شولې جنت ته ولاړ شه دا د خوشحالي ورځ ده. الله دې را نصیب کړي آواز او که خدای دې نه کرده خدای نه کرده غږ وشو چې 100 کاله او 1000 کاله دې خلکو ته دعوت کوي خو ناکامه شولې دوزخ ته ولاړ شه بیا به مو څوک خلاصوي. نو د الله تعالی په حضور کې به سره شاهدان یو ماتې ته د خدای جل جلاله د دین خبرې وکړي د ځان یې درته کړي. د الله تعالی د کتاب د قرآن مخ ته پروت دی د قرآن په مناسبت مجلس کې درته وکړي که زه په دوزخ کې وم تاسو به مې راخلاصوي. شفاعت به یو د بل هوده به د خدای په دربار کې سره وعده وي. الله جل جلاله دې د قرآن تلاوت په جنتو کې را نصیب کړي چا کې واوري دا مو په مسجد کې واورېدي در ټولو د خوشحالي مقام به په جنت کې وي. دغه چې د دنیا خلک په دنیا کې یو مجلس جوړ کړي بیا هلته سره کښېني دا کیسې سره کوي. رب دې د خدای کور مسجد مجلس موږ تاسو ته په جنت کې را نصیب کړي چې هلته بیا سره یې حدیث مبارک کې راځي په جنت کې به حضرت داود علیه السلام زبور ووایي. داود علیه السلام ته الله تعالی یو ډېر ښایسته آواز ورکړی. داود علیه السلام به زبور ووایي په دنیا کې چې داود علیه السلام زبور وایي حتی جاوبته الجبال غروب هم ورسره وایي واستقر له الماء اوبه به ودرېدلې روانې اوبه چې به د زبور شروع کړي هغه به ولاړې وي. مرغان به ساکنه شول په باوا به مرغه روانو چې د زبور شروع کړي هغه به ودرېدي دا ښایسته آواز ته به ولاړو. په جنت کې به هم ووایي ټول انبیا مبارکان بناسي حدیث مبارک راځي او د ټول انبیا او ټول جنتیان امتیان بناسي داود علیه السلام به زبور وایي. دا څه خوند او ذوق وي چې د خلکو سره ټول جنت خوندونه یې سره داود علیه السلام په خوند کې د رب لا یزال د جانب څخه به در هغه وروسته سورة الرحمن شروع الله اکبر زینت القرآن سورة الرحمن به د الله تعالی د جانب ویل کېږي مخلوق بیا نه وایي خالق یې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو داود علیه السلام یېرسي جنتونه او هر څه خوندونه به یېرسي د سورة الرحمن په خوند کې او بیا غرق و فرق تلي هر سړی به په دې خوند وي چې کش چې دا نه ختمېدلی یو روان و یو روان ورځ به د جمعې دا به ویل کېږي. الله تعالی دې موږ ته تر نصیب کړي. نبی علیه السلام صحابي مبارک ته وایي د دې ځای چې راووځو د جنت چې سورة الرحمن وویل سي چې راووتلو د باندې یو بازار دی رنګونه خرڅېږي هر سړی رنګونه رانیست خالص کم شکل و کم صورت و کم رنگ دی خوښ کړي مفت جوتي ما غږ وکړه. نبی علیه السلام صحابي ته وایي خدای دې موږ په هغه بازار کې سره یوځای کړي الله دې موږ تاسو مالت سره یوځای کړي.
رب دې مفاغه بازار کې یو ځای کې چې بیا دا قصې سره وکړو چې سورة الرحمن او د الله تعالی جانب ویلي ایمان مو دې یو ځای کېږو ایمان مو دې یو ځای کېږو شرط دا دی عقیده به اصلاح کوو چې عقیده مو خرابه نه شي ما درته ویل د عقیدې د اصلاح بهترین مرکز دا دی چې تصوف او خانقاو ته چې نفس اصلاح سو تکبر ختم سو غرور ختم سو حسد ختم سو ریاکاری ختم سو دغه شان د تصوف په نامه خو نن سبا جیلي خلک ډېر دي راغلي مونږ خدای خلاص دغه خلک چې حقیقي صوفیان دي چې زموږ د نفسو اصلاح وکړي د جیب غله مو نه د نفس اسلام راوکړي هغه صوفیان سره تعلق ساتو الله تعالی دې مو د هغو د لارې او د حق د لارې نه جلا کړي چا چې دا محفل جوړ کړی دی دا مدرسه یې د رب العزت دی موږ او دوی ټول په جنتو کې سره ځي ان شاء الله د دې قاریانو د قرأت برکت به جنت ته ځي الله تعالی دې نعمت بدل ورکړي خدای جل جلاله دې دغه مدرسه او د خانقاه د قیامت آباد ولري الله جل جلاله دې د خانقاه د قیامت پر آباد کړي دا مدرسه دې الله تعالی آباد ولري